کم انسان چې دا وظیفه کوي الله به د هر قسم شر او فساد نه محفوظ ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، که تاسو غواړئ چې موږ الله جل شانه په خپل حفظ او امان کې ساتي، د هر قسم شر، د هر قسم فساد، د هر قسم ګنده خلکو نه دی موږ محفوظ اوسیږو، نو دا حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه د دې خلکو دپاره ډیره زیاته فایدهمنده وه. کم انسان چې حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه کوي، د انسان به په داسې وخت کې زندگی تیروي، په داسې حالات کې چې الله جل شانه په حفاظت کې به د انسان وي. الله جل جلاله به د انسان همیشه دپاره په خپل حفظ او په امان کې ساتي. د هر قسم شر، د هر قسم فتنې نه به هم الله جل شانه محفوظ ساتي. حسبنا الله و نعم الوکیل یو داسې وظیفه ده چې کله دا وظیفه یو انسان پابندۍ سره کوي، داسې عجیب او غریب اسرار او رموز به سي چې دی ورته خپل حق حیران پاتې شي. نو خصوصا اوس چې دا کومه طریقه درته ښیم، نو دا طریقه د هر قسم فتنې، د شرونو، فسادونو نه د بچ کېدو دپاره او د نورو نارواو کارونو نه د بچ کېدو دپاره او د الله په حفظ او په امان کې د راتلو دپاره ډېر زیات کافي اثر لري. نو دا وظیفه تاسو په پابندۍ سره کوئ، خپله به د دې اثر حاصل کړئ. د دې وظیفې د کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. روزانه د ماسخوتن د منځه نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنئ او 11 ځله به درود پاک ووایي، درود ابراهیمي، هغه درود شریف چې کوم موږ په منځه کې وایو: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ابراهیم انک حمید مجید. دغه درود شریف اخره پورې اللهم بارک وسره هم ووایئ او د هغې نه پس به 500 کرته حسبنا الله و نعم الوکیل ووایئ او د هغې نه پس بیا 11 کرته درود ابراهیمي، یعنی همدغه درود چې کوم موږ په دې منځه کې وایو، دا عمل روزانه ساتئ او په دې کې ناغه مه کوئ، یعنی په دې کې تاسو پکې چوټي موټي پکې مه کوئ، یعنی دا روزانه پابندۍ سره کوئ. ټول عمر به د الله جل شانه په حفاظت او په امن کې یې او د هر قسم شر، فتنې، فساد، د هر قسم ګنده خلکو نه به الله جل شانه محفوظ ساتي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته.